په کونړ کې د سرې میاشتې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د دې وګل درې له 1500 زلزله ځپلو کورنیو ته یې نغدي مرستې وویشلې. د سرې میاشتې د مسؤلینو په خبره په دې مرستو کې یې پی کورنۍ ته 10,500 افغانۍ توزیع کړي. 1,500 کورنۍ ته چې فی کورنۍ ته 10,500 افغانۍ ورکول کېږي. دا هغه کورنۍ دي چې څه وخت مخکې د دوی کورونه په زلزله کې متضرر شوي وو. نن دغو خلکو دپاره موږ مرسته لرو. دا اول ځل نه دی، موږ د دې نه مخکې هم خلکو سره کومکونه کړي دي او وروسته به یې کوو. انشاءالله موږ 100% کې مطمئن یو چې دا کومک به هماغه مستحقو خلکو ته رسیږي چې چا په نوم باندې چې دا کومک راغلی دی. بل پلو د دې وګل درې زلزله ځپلې د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي. وایي د کورنیو یوه اندازه ژمنۍ ستونزې به یې حل شي. نننۍ چې کومه مرسته کېږي د سرې میاشتې د خوا نه دا یوه اړینه مرسته ده. موږ ته که لږ هم ده، موږ ته په ډېر څه منظوره ده، ځکه چې د ژمي موسم را روان دی، خلک سرپناه نور مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دې وخت کې که څوک هر قسم کومک کوي، موږ د سرې میاشتې نه مننه کوو، د بل نه مننه کوو چې دا کومک موږ ته په ډېر څه باندې دی. زه د اسلامي امارت څخه هم ډېر خوشحاله یم او د دې سرې میاشتې د توزیع نه هم ډېر خوشحاله یم چې موږ غریبانانو سره یې ډېره مرسته وکړه. الله جل شانه دې ورسره د دې په بدله کې دنیا او آخرت بدله وله ورکړي. آینده کې چې کومه د مرسته وي په هغې کې هم همکاري غواړو چې سرې میاشتې والا موږ غریبانانو سره مرسته وکړي. د یادولو وړ ده کونړ کې د سرې میاشتې ریاست د دې ولایت پر ټولو زلزله ځپلو د نغدي مرستو ویش پیل کړی دی.